د افغانستان د سوداګرۍ خونه وايي افغان سوداګر د تجارت لپاره بدیلې لارې لري او نه غواړي له پاکستان سره تجارت وکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزی وايي اوس مهال افغان سوداګر خپل مالونه د بدیلو لارو راوړي او له پاکستان سره د سوداګرۍ اړتیا نه لیدل کیږي. نوموړی زیاتوي افغان سوداګرو د چابهار بندر له لارې له هند سره د شمالي لارو له روسیې او د مرکزي اسیا له هیوادونو سره خپل تجارت پراخ کړی دی. د نورو مالونو دپاره چې دلته دي یا د وارداتو دپاره موږ په بدیلو لارو فکر کړی دی او دا اوس روان دي. په بدیلو لارو زموږ مالونه هم روان دي. تاسو ته معلومه ده دومره ډېره قیمتي په بازار کې نه ده راغلې، تنها په سیمټو او وریجو کې قیمتي راغلې ده. نور وړه او دا شیان چې دي اکثره موږ د مرکزي اسیا نه راوړو. د ایران سره تجارت ورځ په ورځ اضافه کیږي. 2 میلیارډ ډالر اوس 3 میلیارډ ډالر ته ورسېده. همدارنګه د هند سره د چابهار د لارې نه زموږ مڼې روانې دي، زموږ انار روان دي. مرکزي اسیا ته روسیې ته هم بدیل لارو باندې فکر شوی دی. الکوزی وايي پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې تر افغانستان زیات زیان لیدلی دی چې دغه زیان تر 1.5 میلیارډ ډالرو پورې رسیږي. هغه زیاتوي پاکستان تل افغانستان له خوږ ګوتې نیولی او دا کار د سوداګرۍ له نړیوالو اصول سره په ټکر کې دی. بله زه فکر کوم چې تقریبا د بالفعل ضرر چې رسېدلی دی د 100 میلیونو نه زیات رسېدلی دی، 100 میلیونه ډالر او غیر مستقیم خو په حتی په 100 میلیونه رسېدلی دی. ته داسې فکر وکړه چې 2000 موټرې د ورځې ځي او راځي، دا ټولې ودرېدلې، دا بیکاري شوله. جنس خریداري کېدو دا ودرېدو. موږ مالونه اخیستلي یو نن اوس په جلال آباد کې خبرې کولې یو تجار چې یو من پیاز په مازار کې په 80 روپۍ اخیستلي او وړلې دغه ته اوس یې بېرته راوړو په جلال آباد کې په 60 روپۍ خرڅوي. نو ته فکر وکړه چې دا خو 3 برخې مال زمونږ خراب شو، 3 برخې نو تاوان ډېر رسېدلی دی، په 100 میلیونه رسېدلی. همدارنګه د پاکستان کیله خرابه شوه، میوه خرابه شوله، پسې راتېر شه وریجې خرابې شولې، بوره خرابه شوله. دا ټول دوی ته هم تاوان دی. دوی 1.5 میلیارډ تاوان کوي، موږ 800 میلیونه تاوان کوو. یعنې په دې کې د دوی تاوان زیات دی زموږ دغه په اساس باندې. ترانسپورټ یې پلچېږي، د کال په زرونه کانټینر موږ د کراچۍ نه د دوی په موټرو کې راوړو، په ریل کې راوړو، دا ټول توقف کیږي. الکوزی زیاتوي د پاکستان دا چلن لامل شوی چې افغان سوداګر له دې لارې خپل تجارت بند کړي. نوموړی وايي اوس هم له پاکستان سره سوداګري په بشپړ ډول نه ده بنده، خو که پاکستان د سوداګرۍ د دوام تضمین ورکړي امکان لري له دغه هیواد سره بیا هم همکاري وشي. ولا نو بله چاره نشته دی. نو که چېرته دغه دا یې ونه ویلې چې تاسو یې مکمل بند کړئ، دا یې ویلې چې که پاکستان وعده وکړي او پاکستان تعهد وکړي چې په یو اصولو باندې به په مخ باندې ځي او لاره به نوره نه بندېږي، ګارنټي وکړي، موږ تجارت ورسره کوو او هر څوک حق لري چې تجارت وکړي. خو که ګارنټي نه وي او د ده خوښه یې کله یې ودروي او کله یې خلاصوي، دغه مه کوئ. له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو څه باندې 1 میاشت وروسته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په کابل کې له سوداګرو او صنعتکارانو سره په ناسته کې له هغو کسانو وغوښتل چې له پاکستانه درمل واردوي خپل واردات دې له بدیلو لارو ترسره کړي. نوموړي وویل که چا په پاکستان کې قراردادونه کړي وي 3 میاشتې مهلت ورکول کېږي څو په همدې موده کې خپل حسابونه تصفیه او راونغواړي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیڅ چاته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. افغان سوداګر خوښ دي چې له پاکستان سره سوداګري بنده شوې، ځکه دوی وایي پاکستان تل له افغان سوداګرو سره ناعادلانه چلند کړی او اوس افغان سوداګر ډېرې بدیلې لارې لري. دا خو که زما او ستا کوچنی حتی صرف په خبرو پوه سي، هغه په دې باندې نه دی خوشحاله چې زما د تجار مالیه زما مالیه د پاکستان ته ولاړه سي. حتی هغه څوک چې پوهېږي، هغه څوک چې په اصطلاح مغز یې کار کوي، خو بیخي په دې باندې خوشحاله دی چې موږ د پاکستان بدیل باید بل ځای ته یو په 2 دی زموږ څخه په اصطلاح توانید، خو برته هغه زموږ برته پوره کېږي، برته زموږ ترتیب جوړېږي، ځکه چې دوی په هغه حال دوی موږ همیشه تر خوږ ګوته نیسي، بل څوک زموږ سره داسې نه کوي. هغه زموږ دوی موږ همیشه موږ هغه وخت ځپي چې موږ په کمزوري حالات کې سو، موږ په ضعیف حالات کې سو. یعنې تاسې اوس ګورئ څومره مهاجر د یوې خوا څخه موږ تر شاوخوا 50 کاله پر موږ باندې جنګ سوی دی، د بلې خوا څخه وګوره چې په میلیونو مهاجر یې راواستوله،
ماجر یې درته راغه کړله، د دې خوا څخه فشارونه نور در باندې سیاسي فشارونه در باندې دقي په دنیا کې دې رنګ در بدوي، په تروریستو په بد دې معرفي کوي. ښه خبره دا ده چې د دې خلکو سره موږ د دایم دپاره بلاک شو، موږ یو د بل سره غوښو. یو داسې ملک دی چې هېڅ وخت یې موږ ته خیر نه دی رسولی. موږ باید د دوی بدیل د بل ملک سره کار وکړو، مخ ته ورسره ولاړ شو. تجارت په برخه کې، په هره برخه کې د دوی سره هم هغه ډیپلوماسي اړیکې لکه څنګه چې دوی غواړي هغسې باید موږ مخ ته ورسره ولاړ شو. نور ډېره تکیه باید موږ په پاکستان باندې ونه کړو. تاجر آگاه نبود که یک بارگی راه مسدود شد. تاجر خود تجارت خود رشد میداد. در مسیر راه مالای تاجر هم از طرف افغانستان و پاکستان صادرات و هم از طرف بندر کراچی به افغانستان در بخش واردات مالای تاجرای افغان بیشتر در این مسیر راه متوقف است. پیشنهادی میکنیم که مدت 1 ماه بیشتر شد که مسدود بودن راه باعث صدمه اقتصاد هر دو کشور است. خوی کشوری همسایه است که ناگهان یک بارگی مشکلات از سرای تورخم ایجاد میکنند. یک صدمه بزرگ برای خودشان هم است. بیشتر از 1.5 میلیون 2 میلیون دلار روزانه هر دو طرف متضرر میشه. دمی اواخر آن در مالایی که تاجرها مالشان در مسیر راست باید به او اجازه بدن، چی در بندر کراچی است، در مسیر راه پاکستان است که به افغانستان می مالای تاجر اجازه بدن که بیا وارد شوه. بعدی از او کار تصمیم میگیرن، کار خودشان است. خود سرنوشت می مالی که در این دو طرف است باید معلوم شوه. این ضروری است. سرمایه تجار است، زحمت 30 ساله تجار است. تجار 40-50 سال زحمت کشیده که سرمایه را ایجاد کرده، مگر به خاطر یک سیاست نادرست کشوری همسایه و ما به حکومت خودم پیشنهاد میکنیم که در این بخش باید با او کنار بیاین، سازش کنن تا که این مشکل دو طرف هر دو جنا حل شود. یو شمېر اقتصادي شنونکي د حکومت دا پریکړه ستایي چې له پاکستان سره سوداګري بنده شوې او باور لري چې دا به پاکستان ته ستر اقتصادي زیان ورسوي. من فکر میکنم که همیشه پاکستانی ها تفاهمنامه ها و قراردادهایی را که ما با پاکستان در بحث تجارت داشتیم همیشه از طرف پاکستانی ها نقض شده و این سالهای متمادی است که پاکستانی ها همیشه مرزها را میبنده و مثلا زمانی که فصل و یا سیزن محصولات افغانستان میرسه میوه ما اینا مشکلات مرزی و ترانزیت ایجاد میکنن و یا روزگاری که روابط سیاسی ما تیره میشه با پاکستان و یا نزدیکی ما با هندوستان بیشتر میشه، باز هم پاکستانی ها مشکلات مرزی و ترانزیت ایجاد میکنن و فکر میکنم بهترین اقدام است که امارات اسلامی افغانستان کرده. امروز افغانستان راههای خیلی زیاد در اختیار خود داره که میتونم از طریق چابهار تجارت خود پیش بره و هم میتونیم از طریق کشورهای آسیای مرکزی تجارت بکنیم و حتی میتونیم از طریق ترکمنستان به ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برسیم. من اقدام خیلی نیک میدانم. امیدوار هستم که ما بتانیم با کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری اسلامی ایران تجارت خود مثل قبل پیش ببریم و وابستگی ما از پاکستان کاهش پیدا کنه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې سوداګرو ته وخت ورکړي څو هغه مالونه چې د دواړو خواو په پوله بند پاتې دي خلاص شي ترڅو د دواړو لورو سوداګر له زیاتو زیانونو سره مخ نشي.